وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی دی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داسی و فرمائل جنت تا بداخل نسی هغه څوک چې پزړه کې یو ذره قدر کبر وی یو ذره قدر کبر تسری په جنت ته داخل نسی یعنی تر مجازات ته مخه کچېری الله پاک جزا ورکول تر مجازات ته مخه جنت ته نسی تلای کنه نو موحدین خو ټول جنت ته ځي یا اول کې یا آخر کې یو سړی وای پیغمبر علی سلام ته وای یو سړی دا خوشوي چې څه جامه واغوندي د خپل جامه څه خوندور کی نوې کالی خو څه خوند کی او دا خپل چوټي څه ورته معلومیږي دا خوشوي چې څه چوټي په پښو کې څه کالی واغوندي آیا دا اوس کبر دی پیغمبر علیہ السلام په جواب کې ورته وای ان الله جمیل الله عز وجل جمیل دی دا الله پاک حسنا نمونه دی او علیای صفتونه دی یحب الجمال دا پاکیزگی جمال دا الله عز وجل خوشی دا تکبر نه دی شکالی واغوند شچوټی په پښو کې شپټورا واخه استعمال یک هو د فخر پر ډول نه د الله پاک د نعمت د اظهار پر طریقه چې خدای پاک ته د نعمتونو درکړي دي د نعمتونو د دیو اظهار کې تحدث بالنعمه فخر دی مطلوب نه فخر دی پزړه کې نه بیا دا تکبر نه دی داو کی الکبر کبر څه ته وایي بطر الحق وغمط الناس کبر دا د حق دفع ده لکه مشرکین ته چې پیغمبر علی السلام د توحید دعوت ورکاوه د الله عز وجل وطاعت را بلل او د شرک را ګرځول او د پیغمبر علی السلام دا دعوت دی نه مني دا تکبر دی او وغمط الناس او خلق خوار او ذلیل بلل دا ځان دومره غټ ورته معلومیږي چې نور خلق تر سترګو ډېر کمزوري ورځي دغه تکبر دی دا ونه کی. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه رواه مسلم. حضرت سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه راوي وایو سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په چپلاس خوراک کاوه چپلاس نبی علی سلام ورته کل بیمینک پرستلاس خوراک وکنو سنت طریقه خو دغه ده ادب دغه دی پرستلاس خوراک وک قال لا استطيع دا سړی ولزی وس نه لرم قدرت نه لرم چې پرستلاس خوراک وکم دا د دروغ عذر وایي پیغمبر علی السلام چې کوم خبره ورته کول هغه د په دماغ کې تکبر او غرور رالی هغه ونه منل بره د دروغ عذر ورته وایي ول رستلاس وسنه لرم چې ډوډۍ په وخورم رستلاس می کار نه کی ترواغه ویل
دا چې د تکبر او غرور وکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ونه منل، نو پیغمبر علیه السلام شرع ورته وکړل لستطعت، ستا سره چې نور دا توان نه، یعنی الله پاک دې دغه د خوراک قدرت تر سواخلی ته چې په چپلاس خوراک کې. ما منعه الا الكبر، د پیغمبر علی السلام د خبرې د منلو سه د نه دی راګرځولې مگر کبر. کبر په دماغ کې رالی د پیغمبر علی السلام خبره و نه منل، باره د دروغ عذر ورته وایي. کله چې دا دروغ ویل او کبر یې وکي، پیغمبر علی السلام هم په دغه خاطر دا شرع ورته وکړل. قال فما رفعها الى فيه، بیا دا چپلاس خولې ته نه دی پورته کړی، بس د خوراک سوال وی دی.